چې کله د عراق د جنگ خبره کوو و دې ته ګلف وار هم یایي، یعنی د خلیج جنگ هم دې ته وایي. دا جنگ یوار د عراق او د ایران تر مابین 8 کاله وسو. بیا عراق د صدام حسین په سربراهۍ کې پر کویت حمله وکړه، کویت یې قبضه کړي. بیا سعودي عرب او امریکا ټول یورپین سامراجي ملکونه چې دي هغه د صدام حسین خلاف چې دي یو سو، او صدام حسین یې په 2003 کې ونیوی او په 2006 کې پانسۍ کړي. نن موږ دغه موضوع څېړو چې اصل دا جنګونه ولې وسو، څه مسله وه امریکې ته او څه مسله وه سعودي عرب ته، یا څه مسله وه و ایران ته چې دا دغه یې نه یې لکه. اوله خبره به دا وکړو چې د ایران او د عراق تر مابین پر بارډر باندې جنګ و، داسې یو کوچنۍ مځکه وه، مځکنۍ جیوګرافیکل کنفلیکټ و. دغه کنفلیکټ په سبب باندې ایران او د امریکې دغه چې و د ایران او د عراق نه سره لګېده. دا یې مین ریزن و. بیا داسې وسو چې په 1979 کې 1981 کې په ایران کې خامنې انقلاب راغلی، هغه چې و شیعه سینټریک ریولوشن و، یعنی زه به دا وایم شیعګان هلته ډېر وو. او دلته عراق کې چې و هم شیعګان سته، او دلته حکومت چې و هغه د صدام و چې دی عرب نشنلیسټ و، ښه سني و او سني سینټریکټ و. صدام دا سوچ ولو که چیرې دا انقلاب هلته په دغه کې کامیاب سي او په ایران کې او دا انقلاب ډایرکس پر دغه باندې اثر کوي پر عراق باندې. ولې لکه موږ چې په افغانستان کې چې کومه پیښه وسي ډایرکس پر موږ باندې اثر کوي. یوه بیا چې دلته چې و سني سینټریک دغه حکومت و، نو هلته شیعګان و، دغه ځای شیعګان یې د خپل ملک د عراق خلاف په اساني سره پارولی سو او دا هلته مسایل کریټ کولی سو. نو صدام حسین دغه ټوله ویره هم وه او هغه ځمکنی جنګ هم و. دا جنګ 8 کاله وسو. بیا اقوام متحده فیصله ور وکړه چې خلک دوی بیرته خپل پوزیشن ولري، فلکا او خلک په دې کې مړه سو، پوځیان دغه مړه سو. بل بیا داسې و چې کویت چې دی، کویت هغه د تیلو سینټر دی، لکه په عراق کې څومره تیل دي دومره تیل په کویت کې هم و. دغه کویت باندې چې کله صدام حسین یو ډکټیټر امیر چې هغه پر خپلو په زوره پر خپل ملک باندې 24 کاله حکومت وکړي، خو سامراجیانو ته هم ښه په کلکه ولاړ و، امریکا و، سعودي عرب، ایران و، فرانس، د دې و مفاداتو کوم انیس ډیزایر چې دي و هغو ته هم ډېر کلک ولاړ. پر کویت باندې حمله وکړه، کویت یې قبضه کړه. چې کویت یې قبضه کړه داسې سلو چې هغه هلته د تیلو کم سپلای سوه، امریکې هغه ته ډېره ډسټربه سوه، امریکا ډېره زیاته خوا په بده کړه. او ایران سعودي عرب چې دی هغه بیا تل و امریکې ته ډېر زیات جوکاوي هر وخت، او د دوی هر وخت د امریکې پر خوا زور وي. نو دوی نسو کولی سي د سامراجي ملکو ته انکار وکړي یا د هغو د مفاداتو خلاف لاړ سي. بل دا و چې سعودي عرب له صدام حسین په خپله ډېر زیات ویرېدی، که خدای مکړه دا صدام حسین دومره په سپیډ روان دی. او حقیقت هم دا دی چې صدام حسین هغه وخت د میډل ایسټ د مشرق وسطه تر ټولو زورور لیډر دا و، او د باز پارټۍ چې وه دا عربیک نشنلیزم، د عربیان نشنلیزم یې پر مخ وړی. سعودي عرب دا نور ملکونه چې وو هغو وهابیت پر مخ وړی. نو د نشنلیزم د وهابیت ته هم جنګ و، د تیلو د انټرنیشنل دنیا هم پر دوی جنګ و، د ایران و د عراق پر مځکنۍ کم کنفلیکټ چې و، تنازعات چې و، هغه هم و. نو دا ټول موضوعات چې دي دغه د عراق په دغه کې موجوده دي. پر دې غازي ارسلا خان ډېر په زړه پورې کار کړی دی، ریسرچ یې کړی دی، له تاسو سره به شیر کړي. جی ارسلا خان.
ملګرو زه به اول تاسې ته دا در وښوم چې صدام حسین څوک ولو. صدام حسین چې ولو په عراق کې یو پارټۍ وه چې باس پارټۍ ورته ویل کېږي، د هغه لیډر ولو او دوی چې ویل له ایران سره مطلب پر بارډر باندې مسله وله او په 1975 کې د دا وویلو او مطلب چې ایران پر بارډر باندې په خپله مریشان کوي. مطلب زه هم د غونې ورسره یم خو دوی په خپله مریشان کوي او ایران چې ویل هغه یې ورسره ومنل کوم شرایط چې ده ورکړي ولو او بیا ورته ویلې عراق ورته ویلو. بیا په کله چې په اوله 1981 کې خامنې انقلاب راغی هغه یې بېرته ریجکټ کړي او په 20 سپتمبر 1980 کې پر ایران باندې حمله وکړه عراق او دغه جنګ شروع شولو او په هغه کې چې ولو 10,000 عراق حمله شولو، 15,000 د ایران حمله شوه او د پوځیان 300 د برطانیې او د امریکې هغه کې مړه شولو. بیا وخت تېرېدلو صدام حسین باندې چې دا جنګ شولو له 1980 تر 1988 پورې وشولو او بیا وخت تېرېدلو چې صدام حسین چې ولو دغه وکړلو چې کویت چې ولو وویل چې د عراق تیل غیر قانوني دي د امریکې په خوله باندې چې د عراق تیل څوک نه اخلي او په دغه وجې صدام حسین چې له کویت سره هم جنګ جوړ کړی او په هغه جنګ چې ولو 200 خلک مړه شولو او بیا وخت تېرېدلو دوی چې ولې له ایران سره جنګ کړی او سعودي عرب سره ډېر اړ شولو. سعودي عرب سره اختلاف په دا کې ولو چې ده ورته ویلی چې سعودي عرب چې دی د اسلام مطلب د عربي کنټریز دغه تحقیقات پر مخ نه بیایي هغه د امریکې لاره خلاصوي او په دا کې له سعودي عرب سره هم اړ ولو او بیا وخت تېرېدلو چې صدام حسین چې ولو بیا پر ده باندې یو اګزام یو جرم پر ولګاوه چې WDM مطلب ویپنز ماس ډسټرکشن چې ته داسې دا رنګه هتیار جوړوې چې هغه خلک غرق کوي تباه کوي او دغه اګزام چې پر ده ولګېدلو بیا پر 9 اپریل باندې امریکا سوه پر بغداد یې قبضه وکړه او صدام حسین یې ونیولو بیا په 2006 کې پاړسۍ کړی. دغسې کې چې د امریکې مفادات د صدام حسین په دغه په ډیر زیات تاواني وو. د صدام حسین موجودګي سوا د هغه د امریکې دپاره ډیره زیاته تاواني وه ځکه خو یې په د شیعه او د سني جګړې په عراق کې جوړ کې القاعده یې په عراق کې اکټیوه کړه داعش یې اکټیوه کړئ په 2011 کې بیا چې کله بارک اوباما راغلی هغه پوځیان یې ټول بیرته واستول. یعنی موږ دا وایو د ایران د امریکې او د ترکي پراکسي سوه د سعودي عرب پراکسي دغو عراق ډیر زیات دغه کوي او پر دغه الزام ولګاوه پر صدام حسین باندې چې ته ویپن تیاری هغه WMDS دغه یې ورکړی و چې ویپن ماسک ډسټرکشن تاسو نیوکلیر ویپن جوړوئ کیمیکل ویپن جوړوئ بیالوجیکل ویپن جوړوئ داسې الزامونه پر ولګول که څه هم هغه چې و هغه دروغ ثابته سو داسې هېڅ شی پیدا نه سو. اصل عراق چې دی سټریټیجیکلی ډیر زیات امپورټنټ دی سټریټیجیک امپورټنس دی د عراق ډیر زیات دی او ډیر په زړه پورې دی. د 9/11 بعد دوی ډیر زیات خفه سو نو هغه اثر چې وی هغه ټول تر عراق او تر افغانستان وایستی. د امریکې هر وخت د کویت پاک کې خالي په دې ضد وه چې مثال کې له عراق سره یې وجنګوي او دغه شیان چې دي هلته پیدا کړي. دغه ټول چې د صدام حسین خلاف کوم شیان جوړ سو دغه خالي د دې لپاره جوړ کړو چې څنګه دوی دغه عراق غلام کړي او دا شیان خپله دغه ته ولري. په دې خلاف زورور مزاحمت وسو او د ټولو سره د ډیر زورور مزاحمت وکړي صدام حسین خو آخر داسې وسو چې دغه شیان چې وو د تیل په قیمت کې هم کمي راغله د کویت پر کویت به د حملې پر وخت باندې 10,000 خلک یو خواته 15 بله خواته 300 د امریکې پوځیان مړه سو تر 1980 څخه 1980 څخه تر 88 پورې د ایران او دغه جنګ وسو. دا کې یو مځکه وه چې هغه دغه مځکنۍ دغه چې و هغه د دوی دغه جوړ کړو خمیني انقلاب چې و هغه چې و هغه مځکې نوم څه شو خوزستان ولو خوزستان و دا یو بل بارډر و پر دوی باندې دا جنګ سو او دغه جنګ ډیر سپیډ واخیستی. بالاخر صدام حسین چې کله
پاڼسۍ سو او دغه د امریکې مفادات بیرته په میډل ایسټ کې روان سو او دغسې کې مین وجه نور د دې څه وجوهاتو څه وجه وه چې دا صدام حسین یې ډېر زیات ستړی کړي د یو ټول خلک یې ورته پورته کړو وجه چې صدام حسین سولو مطلب د امریکې د مفاداتو مخې همیشه نیوله چې ده نه د امریکې ته ګټه نه ورلې کوله چې امریکا په دا کار کې مطلب فایده ځینې واخلي او د دغه وجې چې ولې امریکا څه د د ایران جنګ یې شروع کړي هلته سعودي عرب چې صدام حسین په دا وجه خوابدی سولو سعودي عرب د ایران په جنګ کې دته سپورټ کاوه یې عراق ته فوجان یې ورکولو پیسې ورکولو خو صدام حسین ته ولې ته له ما سره ودرېږه خو امریکې په خوله سعودي عرب نو سره درېدی او صدام حسین یعنې د صدام و دغه ته ویلې و سعودي عرب ته چې ته له ما سره ودره مثال کې د ایران خلاف جنګ کوو خو هغه نه ورسره ودرېد دا د شیعو د سني کنسپټ چا شیعو د سني کنسپټ دا وجه راپورته سو که صدام حسین پاړسوی سولو بیا د ده یو څه وفاداران پورته سو د امریکې خلاف یې جنګ شروع کړو یو څه تنظیمونه سره ملاو سو په عراق کې او د امریکې په ضد یې جنګ شروع کړل او یو څه داسې خلک ولو چې سره ملاو سو او جنګ یې شروع کړو د امریکې